بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، داغین بعد یو روز سوال کړی دی، وی که یو سړی عمرې له لاړ شي او د احرام په دوران کې د دې زنګون نه څه کپړه څه چیړه تاوی د دې دپاره چې ډډ کوي، نو دا به جایز وي او که نه د احرام په دوران کې؟ الجواب، ګوره احرام په دوران کې هغه کپړه اچول ناروا دي چې هغه د یو اندام دپاره ګنډلی شوي. یاده کوي دا مسله، دا نه چې په هغې کې تاري یا بخۍ پکې، بعضو دا مطلب دی چې بخۍ پکې، دا نه بخۍ خبره نه ده. کله ساده کپړې و په هغې کې بخۍ نه، خبره دا ده چې یو اندام له جوړه شوي کپړې. اوس چیړله شوه، کپړه شوه، یا د زنګونانو دپاره نن سبا چې کوم څه راوځي راوتي دي، او ډاکټران هم بعض لیکي، هسپتالونو والا لیکي چې دا د خپې ته اچوه، نو دا څه ګنډلی شوي جامه نه ده د یو اندام دپاره. کپړه ته راواغسئ، سې یې تاو کړه، چیړلې دې راواغسئ، سې یې تاو کړه، نو په دې کې څه حرج هغه نشتي. والله اعلم.